سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د ګیټ او ګیټ هب ترمنځ په توپیر باندې خبره وکړم او همدارنګه ګیټ څه شی دی، ګیټ هب څه شی دی، او ولې ډیولپران چې دی هغوی ګیټ او ګیټ هب کاروي. همدارنګه ریپوزیټري څه شی دی او ورژن کنټرول څه شی دی. نو دا سټارټ اخلو چې تر څو موږ په ګیټ باندې پوه شو، همدارنګه ګیټ هب باندې پوه شو، او بیا راشو د ریپوزیټري جوړه کړو او د هغې نه وروسته چې موږ په ورژن کنټرول باندې خبرې وکړو. نو که چېرته تاسې زده کوونکي یاستئ، محصلین یاستئ یا ډیولپران یاستئ او یا همدارنګه پروګرامینګ زده کوئ، نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. لومړی راځم ګیټ ته. ګیټ څه شی دی؟ ګیټ چې دی موږ سره د ورژن کنټرول سیستم دی. د دې دا مطلب دی ورژن کنټرول چې دا به تاسو سره کم چینجز چې ستاسو په کوډ کې راځي هغه به تاسو سیو کوي. چې ګیټ چې دی دا ستاسو په کمپیوټر کې کار کوي، یعنی په لوکل سیستم کې دلته موږ سره کار کوي. صحیح ده؟ دا یو سافټویر دی، دا موږ ورته انسټالو، نو بیا به د هغې نه وروسته موږ دا د ګیټ هب سره کنیکټ کوو او بیا به موږ د خپل پروجیکټ ګیټ هب ته لیکو. دوهم ټاپک دی موږ سره ګیټ هب څه شی دی. نو اوس راځو په دې باندې خبره. ګیټ هب چې دی دا موږ سره یو انلاین پلیټ فارم دی چې موږ کولی شو چې خپل ریپوزیټریز چې دي لوکل چې موږ کوم جوړ کړي د ګیټ په ذریعه باندې، نو هغه موږ په ګیټ هب کې سټور ذخیره کړو. ګیټ هب څه لپاره استفاده کیږي؟ ګیټ هب چې دی موږ خپل کوډ چې دی په انلاین ډول باندې ذخیره کولی شو، سیو کولی شو. بله خبره دا ده چې موږ د خپل پروجیکټ یا کوډ چې دی دا موږ نورو ډیولپرانو سره شیر کولی شو. بله خبره دا ده چې موږ یو ټیم بیس کار کوو، که نه فرضاً موږ ټیم کې 15 نفر دي، 15 واړه کولی شي چې په یو پروجیکټ باندې په اسانه ډول باندې کار وکړي. ولې ډیولپران ګیټ او ګیټ هب کاروي؟ په دې خاطر باندې کاروي چې دوی کولی شي چې ورژن کنټرولینګ وکړي. فرضاً احمد راغی، تغییرات یې راوسته او سبا ورځ په دې پروجیکټ کې څه ستونزه رامنځته شوه. صحیح ده؟ نو یو ګټه خو یې دا ده چې دا تاسو سره ورژن کنټرولینګ کوي. فرضاً هغه لومړی ورژن چې و د پروجیکټ هغه موږ سره صحیح و، درست و، صحیح ده، کار یې کوو، نو موږ کولی شو چې هغه ریورډ کړو، رول بیک یې کړو. بیا محمود راغی، هغه چینجز راوسته، نو دلته لاکس جوړ شو. فرضاً دا تغییرات په دې ورځ باندې چا راوستي دي، نو تاسو ته ښکاري زما زوړ کوډ سره کم او نوی کوډ مې سره کم دی. نو ډیولپران په دې خاطر باندې دا ګیټ او ګیټ هب کاروي. بل راځم ریپوزیټري چې ده. ریپوزیټري چې ده دا موږ سره یو فولډر دی. سمپل ساده الفاظو کې وایي چې دا موږ سره یو فولډر دی چې موږ کولی شو چې خپل سورس کوډ چې دی سټور کړو. دویمه خبره پکې دا ده چې دا هر تغییر چې په پروجیکټ کې راځي یا په کوډ کې راځي هغه تاسو سره ثبتوي، په یاد یې لري. ورژن کنټرول ما مخکې تاسو ته ویلي، ورژن کنټرول چې دی موږ سره ګیټ دی. صحیح ده؟ هر نوی تغییر چې راځي په پروجیکټ کې هغه موږ د ورژن کنټرول په ذریعه باندې راوړو. بله خبره دا ده دا تغییر څه وخت راغلی دی، ټایم، ډیټ او دا شیان یې موږ ته ښیي. د اولډر ورژن د پروجیکټ چې دی موږ ریسټوریشن کوو. فرضاً پروجیکټ کې چا چینجز راوستي دي او هغه چینجز چې دی موږ سره ایرر راکوي. صحیح ده؟ یا لاجیکل ایرر دی یا یو ایرر دی چې هغه کرش کوي. نو په دغه صورت کې موږ کولی شو چې بیرته ریسټور کړو خپل پروجیکټ د همدې ورژن کنټرول په ذریعه باندې کولی شو. نو ګیټ چې دی دا موږ سره سافټویر دی، مخکې یادولي وو، او ګیټ هب چې دی دا موږ سره انلاین پلیټ فارم دی، په دې کې موږ اکاونټ جوړو. لومړی به تاسو دلته راشئ دې ویب سایټ ته. صحیح شو؟ دلته چې راغلی تاسو کولی شئ وایس مطابق تاسو دا سافټویر چې دی دا تاسو انسټالولی شئ. دا په انسټال باندې کلیک واخلئ، نو دې ځای نه تاسو ته یا اکزي فایل درکوي یا ام سی آی فایل درکوي یا چې دی د مک بک ډي ام جي فایل درکوي، او یا هم تاسو کولی شئ چې د ټرمینل له لارې انسټال کړئ. بل موږ سره ګیټ هب دی. ګیټ هب چې دی په دې پات باندې موږ سره اکسس کېږي، ویب سایټ دی موږ سره. نو تاسو که چېرته اکاونټ لرئ نو را به شئ ساین ان به ووهئ، که نه لرئ نو را به شئ په ساین اپ باندې به کلیک واخلئ. دې ځای کې چې دی که تاسو جیمیل لرئ نو په جیمیل باندې کلیک واخلئ، کنټینیو ویت جیمیل ګوګل. صحیح شو؟ او کنټینیو ویت اپل اکاونټ لرئ نو اپل اکاونټ. زه به راشم په کنټینیو ویت ګوګل باندې کلیک واخلم، د ګوګل له لارې به خپل اکاونټ جوړ کړو. ما ورته خپل ایمیل ولیکه، نیکسټ. کوډ ویت مجیب کریټ اکاونټ باندې کلیک اخلم، نو اوس دا ما سره اکاونټ جوړېږي. زموږ اکاونټ جوړ شو. تاسو چې کله اکاونټ جوړ کړئ نو داسې ډاشبورډ درته اوله صفحه کې ښکاري، بیا د دې وروسته دې ځای کې ریپوزیټریز لیست ښکاري. نو تر هر څه لومړی به تاسو راشئ ټرمینل ته. ټرمینل ته چې راغلئ، چې کله تاسو د ګیټ سافټویر انسټال کړئ په خپل او ایس کې، نو د هغې نه وروسته به تاسو دلته راشئ او په دې ځای کې ورته ولیکئ چې ګیټ ورژن. نو دا به تاسو سره د ګیټ ورژن وښیي. صحیح ده؟ که په وینډوز کې یاستئ یا همدارنګه مک کې یاستئ، نو تاسو دا کمانډ یوز کړئ چې کله انسټال شي ګیټ ورژن، نو د ویریفیکیشن لپاره تاسو ګیټ ورژن ولیکئ، نو تاسو به دلته ورژن راښکاره شي. چې کله ورژن راښکاره شوی، دا مطلب دی چې تاسو سره ګیټ انسټال شوی. زه راشم یو فولډر به جوړ کړم. اوس دا فولډر چې دی دا به زه په ویس کوډ کې راوړم تر څو موږ پریکټیکل کار وکړو. دلته چې دی زه به یو فایل جوړ کړم، فار ایگزامپل index.html. صحیح شو؟ html صفحه دا ما ځان سره جوړه کړه. دلته زه به دلته راشم، یو هیډینګ واچوم او هیلو ورډ ورته ولیکم. صحیح شو؟ دا ما سیف ټرمینل راوپن کړ. دا د ټرمینل ما سره راوپن شو. نو د هر څه نه لومړی تاسو به چې ولیکئ دلته get init، یعنې get به انیشلایز کړئ. صحیح شو؟ دا چې کله get انیشلایز کړئ نو تاسو سره دلته ښکاري دا آیکن سورس کنټرول چې ورته وایي. صحیح ده؟ یا ورژن کنټرول هم ورته وایي. نو دې ځای کې به تاسو سره ګوره په دې طریقه باندې تغییرات راغلي. صحیح ده؟ تاسو ته به وایي چې په دغه فایل کې تغییر راغی یا دا فایل نوی جوړ شوی په دې
فولډر کې ما سره نو دا دلته چې دی اوس لوکل جوړ شو یعنی ګیټ ورژن جوړ شو صحیح شو ریپوزیټري جوړه شوه خو زمونږ په سیستم کې د لا تر اوسه پورې آنلاین دې ځای ته موږ نه ده استولي صحیح شو نو دا به زه ورته کمیټ کړم کمیټ دا مطلب چې دغلته ما څه تغیرات نوي راوستي دي دا صحیح ده دا ته ټول ما سره څنګه کړه سیف کړه یعنی وې ساته صحیح شو زه دلته ورته راځم پراپر نوم ورته لیکم فرست کمیټ دا چې زه کمیټ کړم نو تاسو ته ښکاري چې دا ما سره سیف شو اوس فار ایگزامپل زه دلته راغلم او ما نور تغیرات راوستل هلو ورډ صحیح شو او دې ځای کې زه ورته وایم چې h3 welcome to get in GitHub tutorial دا چې زه کله سیف کړم صحیح شو نو تاسو سره ښکاري چې دلته چینجز راغلل په دې ځای کې نو د ګیټ ورژن یا ورژن کنټرول دی ته وایي صحیح ده چې دلته ما تغیرات راوستل کېدای شي دلته یو بل ډیولپر تاسو سره په همدغه سیم پروجیکټ باندې کار کوي نو هغه چې څه تغیرات راولي او دا بیا پوش کوي هلته ریپوزیټري ته نو هلته دوره ښکاري چې احمد دغه تغیرات راوستي دي په دې ریپوزیټري کې نو تاسو کولی شئ چې وګورئ یا مقایسه کړئ د مقایسې لپاره به موږ څنګه کوو زه راځم دا لږ کوچنی کوم اوس دلته زه کلیک اخلم نو دلته چې زه کلیک واخلم ما ته دلته پلس ښیي صحیح شوه چې یعنې دلته دغه تغییر چې ویلکم ټو ګیټ ان ګیټ هب ټوټوریال لیکل شوی نو دا تغییر نوی دی مثبت دی صحیح شوه که زه دلته راشم دا ریموو کړم صحیح ده دا او زه دا سیف کړم او بیا راشم په دې باندې کلیک واخلم نو تاسو ته به ښکاري چې دا به تاسو ته مینس ښیي یا به سور رنګ کې ښیي نو دا موږ سره د ورژن کنټرولینګ فایده ده صحیح ده زه به دلته راشم دا به سیف کړم نو دا چې زه سیف کړم دلته به په دې پلس بټن باندې کلیک واخلم او دلته ورته ولیکم سیکنډ کمیټ نو دا موږ سره ورژن جمع کوي صحیح شوه موږ کولی شو چې تیر تغییر بیا هم راولو څنګه بیا راولو دلته به راشو په دې باندې به کلیک واخلو په ویس کوډ کې صحیح ده دلته هم چې کلیک واخیسته دلته به کمیټ ته راشو ورته وایي چې موږ ته انډو لاس کمیټ تیر کمیټ چې دی هغه موږ سره بېرته انډو نو تاسې په دې طریقه باندې تاسې بېرته غواړئ چې کمیټ یې کړئ نو دلته بېرته کلیک واخلئ کمیټ کېږي دلته موږ سره ډېر زیات شیان دي فیچ ده چیک اوټ ده کلون ده پوش ده پل ده په دې هر یو باندې موږ تفصیلي ویډیوګانې بیا جوړو صحیح ده نو دا لومړنۍ ویډیو ده او زه غواړم چې انیشیل سټپ تاسو سره ډسکس کړم تاسې کولی شئ چې دلته دا ګیټ په دوه طریقو سره استفاده کوي یو دا طریقه ده چې تاسې راځئ دلته د ویس کوډ د دې ګیټ یا ورژن کنټرول څخه تاسې دلته د آپشن استفاده کوئ صحیح ده دا ایزي ده دویمه طریقه دا ده چې تاسې دلته کمانډ بیس کار وکړئ فرضاً زه دلته راځم او ورته لیکم چې h4 new changes are coming soon صحیح شو دا زه کله سیف کړم نو تاسو راښکاري دلته را نو تاسو کولی شئ چې دلته ټرمینل هم یوز کړئ هر څه لومړی به تاسو دلته راشئ ګیټ ولیکئ او بیا به دلته ولیکئ چې اډ مسافه ور واچوئ د دې دا مطلب دی دا ډاټ چې په دې فولډر کې اوس تغییر راغلی هغه ته ځان سره وساتئ نو ته چې کله دا ګیټ اډ باندې کلیک واخلې نو دلته دا چینجز تاسو سره په سټیج کې راغله صحیح شو یعنې دلته مخکې موږ پلس واله دا چینجز به موږ سره دلته راتله و د دې نه وروسته زه راځم دې ته کمیټ ورکړم ګیټ کمیټ ډیش ام او دلته ورته لیکم تھرډ کمیټ په دې ډول باندې نو تاسو راښکاري دلته درته وایي چې ون فایل چینج په دې یو فایل کې چینجز وشو او یو انزرشن پکې شوی یعنې یو لاین پکې انزرټ شوی دی صحیح شو اوس به د دې نه وروسته موږ راشو او یو ریپوزیټري به جوړه کړو نو ریپوزیټري موږ څنګه جوړو دلته به کریټ ریپوزیټري باندې کلیک واخلو او دې ځای کې به موږ د خپل ریپوزیټري نیم به ورکړم فرضاً ورته ووایم چې ګیټ لرن صحیح شو فقط ګیټ لرن ورته ولیکئ هم صحیح دې ځای کې تاسو کولی ډسکرپشن ورکړئ this is a tutorial repo صحیح شو یا دې ځای کې انتخابوي ورته چوز ویزیبیلیټي چې دا ریپوزیټري د خلکو ته ښکاري که نه پبلک خلکو ته دې ښکاري که نه که چېرته تاسې ادارې سره کار کوئ نو تاسې کوشش کوئ چې پرایویټ ریپوزیټري چوز کړئ صحیح ده د دې ویزیبیلیټي باید پرایویټ که چېرته په اوپن سورس پروجیکټ باندې کار کوئ نو هغه طبعا پبلک نو پبلک ریپوزیټریز چې دي هغه چاته اکسیسیبل او دې ځای کې تاسو کولی شئ چې یو ریډمي فایل ورته واچوئ ریډمي فایل په دې معنی چې یو انسټرکشن ورته واچوئ صحیح ده چې ستاسې پروجیکټ سره کوم رن کېږي په سره کوم به کار کوي او د دې محتوا چې یا دا سافټویر دی یا سره کوم انسټرکشن چې تاسو ورته ورکوئ نو تاسو په ریډمي کې ورکړئ دې ځای کې تاسو کولی شئ چې ګیټ اګنور فایل واچوئ ګیټ اګنور فایل باندې بیا هم موږ خبره کوو چې سره کوم دا باید اډ کړو او د دې وظیفه څه ده صحیح ده دا ګیټ اګنور فایل چې دلته کله په پروجیکټ کې موجود شي موږ سره نو هغه مخصوص فایلونه چې هغه موږ نه غواړو چې دلته ریپوزیټري ته راشي نو هغه دا ګیټ اګنور موږ ته کوي صحیح ده درېیمه څلورمه خبره اډ لیسنس که چېرته تاسې یو معتبر سافټویر باندې کار کوئ نو تاسو کولی دلته یو لیسنس ورته اضافه کړئ چې MIT لیسنس دی اپاچي لیسنس دی او مختلف قسمه نور که دا چوز هم نه کوئ نو پروا نه کوي خو دلته پبلک ویزیبیلیټي او پرایویټ ویزیبیلیټي دا کمپلسري ده یعنې شرط ده ډایرکټ تاسو اوس راځم په کریټ ریپوزیټري باندې کلیک اخلم نو دا ریپوزیټري به اوس ما سره جوړه شي نو تاسو ته ښکاري دلته ما سره ریپوزیټري جوړه شو اوس څنګه کولی شو چې دا ریپوزیټري د دې خپل پروجیکټ سره موږ کنیکټ کړو چې دا کله کنیکټ کړو نو د دې نه وروسته باید موږ دا تغیرات دلته راشي صحیح شو نو ما یادولي په اول سر کې وکړه چې موږ ګیټ لوکل سیستم کې کار صحیح ده خو ګیټ هب چې دی دا موږ سره آنلاین پلیټ فارم دی زموږ پروجیکټ به آنلاین برخې ته ځي که دلته څومره تغیرات او شیان راوړم صحیح ده ورژن کنټرولینګ ما سره کوي خو که زه یو ټیم لرم یا یو آنلاین ریموټ کار کوم چا سره فریلانسر یم نو دلته شرط دا ده چې دا پروجیکټ ما باید په ګیټ هب کې پراته وي صحیح ده زما سی ټي او زما سینیئر ډیولپر زما سینیئر انجینر چې دی سافټویر انجینر هغه باید دې ته اکسس ولري نو اوس زه دلته راځم او په دې ځای کې چې دی تاسو ته ښکاري دلته دا یو آر ال تاسو درکوي نو دا یو آر ال به تاسې چې کوئ کاپي به کوئ کوډ ته به راشئ په کوډ باندې چې کلیک واخلئ نو دې ځای نه به دا یو آر ال تاسې کاپي کوئ د دې نه وروسته زه راځم دلته چې زه کله راشم په دې ځای کې چې دی نو اول به زه ورته ووایم چې ته ما سره ریموټ ورژن وښایه صحیح ده
زما دا پروجیکټ خو به د کوم ریپوزیټري سره خو به لینک نه وي. نو د دې لپاره زه راځم دا کلیر کوم، دلته ورته راځم ګیټ ریموټ ورژن ورته لیکم. نو تاسو ته ښکاري چې دلته موږ سره هېڅ هم رانغله پورې دا پروجیکټ موږ سره د کوم ریپوزیټري برخه نه ده، صحیح ده، یا سره کنیکشن جوړ نه دی، د ګیټ او د ګیټ هب ریپوزیټري کنیکشن تر اوسه جوړ نه دی. نو زه به دلته راشم، اول به ریموټ اډ کړم، صحیح ده. نو څنګه به کوم ګیټ ریموټ اډ اوریجن، او دې ځای کې چې دی زه به د کوډ ته راشم، دا کوډ کې دغه پات چې دی دا به زه کاپي کړم، دا زما د پروجیکټ پات دی، صحیح ده. دا به زه کاپي کړم، دلته به پیسټ کړم. دا چې زه کله پیسټ کړم نو تاسې که اوس راشئ بیا او ګیټ ریموټ ورته ووهئ نو تاسو سره به دلته ښکاري چې ستا اوریجن راغلی دی، د دې پروجیکټ سره ته کنیکټ شو. اوس به زه دلته راشم ګیټ پوش مینسف اوریجن مین، زه چې کله په دې باندې انټر کړم نو تاسو سره به اوس ښکاره شي چې دا کوډ موږ سره په ریپوزیټري کې اډ شو. نو که زه اوس راشم سمپل دا ریفریش کړم نو په دې ځای کې به تاسو سره دا پروجیکټ راغلی. ګورئ زموږ پروجیکټ کې یو فایل دی index html، نو دا موږ سره موجود شو، صحیح ده. اوس زه راځم دا زه کلیر کوم. دا کار موږ د دې ځای څخه هم کولی شو چې راشو دلته پبلش برانچ ورته ووهو، یا دې ځای کې چې دی موږ پول کړو دا کوډ یا پوش کړو، صحیح ده. فرضاً زه دلته ورته وایم چې پبلش برانچ دغه مین برانچ دی دا ما سره چیک کړه پبلش کړه. نو زه چې په دې باندې کلیک واخلم ګوره دا چینجز موږ سره خلاص شو، دا بټن موږ سره تغیر شو. زه راځم دې ځای کې یو تغیر راولم، صحیح ده. فرضاً index html فایل باندې ما کلیک واخیسته او دلته ایډیټ باندې په دې باندې ما کلیک واخیسته، په دې ځای کې چې دی زه یو تغیر راولم. فرضاً ډاکومنټ چینج ټایټل مې ورته چینج کړه، هلو ورډ په ځای باندې مې ورته ولیکه هلو ورډ this is push to tutorial، صحیح ده. دا به زه اوس چیک کړم، کمیټ به ورته کلیک کړم، په کمیټ کې دلته تاسو اتوماتیک راځي کمیټ میسج، په دې ځای کې ډسکرپشن لیکلی شئ او دلته ورته چې نوی برانچ ماته جوړ کړه، یا که نه په همدغه برانچ کې په همدې فایل کې دا تغیر ته غواړئ، زه ورته وایم په همدې فایل کې زه تغیر غواړم، نوی برانچ مه جوړوه، صحیح ده. نو دا چې زه سیف کړم نو اوس تاسې دلته راشئ، په دې ځای کې ګوره دا تغیر ما سره نه دی راغلی، صحیح ده. دا مثال شو که اوس یو بل ډیولپر راشي او په دې فایل کې تغیر راوسته نو دغه تغیر به ته څنګه دې ځای کې اکسس کړې، صحیح شو. نو دا موږ په دوه طریقو سره کولی شو، چې یوه طریقه دا ده چې موږ ګیټ پول باندې کلیک واخلو، او بله طریقه دا ده چې موږ دلته راشو ګیټ پول ورته ولیکو، صحیح ده. نو دا تغیرات به موږ سره اتوماتیکلی راځي، ګورئ ورته تاسو ته ښکاري چې دلته موږ سره هغه تغیرات اتوماتیکلی راغلي. فرضاً زه دلته راځم دا تغیرات چې دی دا زه ریم کومه بېرته، یا دې ځای کې ورسره یو بل لاین اچوم، صحیح ده، پاراګراف دې ځای کې زه ورته لیکم چې پی صحیح شو. I love to code in HTML and CSS. اوس دا نوی تغیر ما سره راغی، صحیح ده. نو دا نوی تغیر راغی، دا تغیر چې دی زه اوس ورپاس کوم. نو زه دلته راځم ورته وایم چې فورت کمیټ، صحیح ده، یو پراپر نوم ورته زه ورکوم تر څو موږ هلته مشاهده وکړو. په کمیټ باندې کلیک اخلم، نو اوس که زه سین چینجز باندې کلیک واخلم نو دا کوډ ما سره څنګه کېږي، سین کېږي اتوماتیک. او که تاسې داسې نه غواړئ نو تاسو سمپل دلته راشئ ګیټ پوش ورته ولیکئ، اتوماتیکلی دا چینجز چې دی تاسو سره خپل برانچ ته ځي، صحیح ده، یا خپل ریپوزیټري. نو دا چینجز ما سره لاړه. اوس په دې ځای کې تاسو راشئ دا ریفریش کړئ، دا فایل تاسو راوپن کړئ دلته اوس. نو په دې ځای کې تاسو ته ښکاري چې پی ټیګ موږ سره راغلی. اوس بله خبره دا ده چې ما تاسو ته مخکې ویل چې دا ورژن کنټرولینګ کوي که نه، موږ سره ګیټ هب چې دی دا آنلاین پلیټ فارم دی او ګیټ چې دی هغه موږ سره لوکل پلیټ فارم دی، صحیح ده. نو اوس به موږ څنګه پوهېږو چې په دې پروجیکټ کې چا تغیر راوستی او څه وخت تغیر راغلی. نو په دې ځای کې موږ سره ښکاري کمیټس. نو کمیټس باندې چې تاسو کله کلیک واخلئ په دې ځای کې تاسو سره ګوره لومړی کمیټ په دې ټیم باندې شوی دی، د چا د خوا شوی دی، د یوزر لخوا. دویم کمیټ شوی دی، صحیح شوه. ګوره تاسو داسې هم کولی شئ چې دغه فایل چیک کړئ، د دې کوډ وګورئ. فرست کمیټ باندې ما کلیک واخیسته نو تاسو ته دلته ښایي چې فرست کمیټ کې دغه فایل کې دا کوډ لیکل شوی، صحیح ده. دا به ډسمس کړئ. اوس زه راځم بېرته بک، په دې ځای کې زه ورته وایم چې په دغه اپډیټډ انډیکس چې ما کمیټ کړی دی په دې کې چې لیکل شوی 2 منټه مخکې، نو تاسو ته ښکاري چې ډاکومنټ دا ماینس شوی، یعنې دا ریموف شوی، دلته ډاکومنټ چینجز راغلی، دلته هیلو ورډ چې دی دا ریموف شوی دی او دې ځای کې چې دی ما سره h1 ټګ راغلی، دا چینجز پکې راغلي، صحیح شوه. اوس که تاسې راشئ بل کمیټ ته، دې ځای کې به تاسو ته ښکاره شي چې ما سره کوم تغیر راغلی، یوازې د پی ټګ راغلی، صحیح شوه. دا تاسو ته چیک کوي، ریسټوریشن هم کوي. فرضاً تاسو ته چې دی دا هم ښایي چې دا کوډ کې څه چینجز راغلي. بله خبره دا ده چې دا تاسو ته دا هم ښایي چې چا کړی دا کوډ یا دا تغیر چا راوستی دی، په څه وخت کې راوستی. په دې ځای کې چې دی موږ برانچز لرو، صحیح شوه. په دې ځای کې موږ کولی شو چې نور برانچونه هم جوړ کړو. فرضاً زه راځم یو بل ډیولپر دی، هغه باید په دې مین برانچ کې کار ونه کړي، نو هغه به څه کوي، نوی برانچ به ځان ته جوړوي. نو نوی برانچ موږ د کمانډ له لارې هم جوړولی شو او دلته یې هم په ګیټ هب پلیټ فارم کې چې دی آنلاین پلیټ فارم کې هم جوړولی شو. فرضاً نوی برانچ ته زه نوم ورکوم موجي برانچ، صحیح شوه. دا سورس د کوم ځای نه راغلی، یعنې دا کوډ د کوم ځای نه راغلی، زه ورته وایم د مین نه دی راغلی. نو کریټ نیو برانچ باندې کلیک اخلم نو تاسو سره به دوه برانچ اوس راځي. نو تاسو دلته کلیک واخلئ، ګوره یو یوارس دی چې دا تا کوم برانچ جوړ کړی دی، صحیح ده، او دویم اکټیو برانچ درته ښایي. په دې ځای کې راشئ، ګوره دوه برانچ موږ سره راغلی، صحیح شو. یو برانچ دی موجي برانچ دی او دویم چې دی مین برانچ دی. نو دلته ګیټ لرن باندې کلیک واخلئ، په دې ځای کې به تاسو سره بای ډیفالت یو برانچ راځي، نو هغه مین برانچ دی، صحیح ده، ډیفالت به ورته لیکلی. دویم برانچ دی موږ سره موجي برانچ دی، صحیح شو. نو تاسو فرضاً غواړئ چې اوس موجي برانچ ته لاړ شئ، نو څنګه به کوئ، دلته به راشئ. دا هم په دوه طریقو باندې کېږي. یو د دې ځای څخه موږ کولی شو چې یو برانچ ته لاړ شو، صحیح شوه، چیک آوټ ورته ووهو، او دویم د کوډ د طریقه موږ کولی شو.
نو دا به موږ څنګه کوو دلته به راشو فیچ کمانډ به یوز کوي صحیح ده ګیټ فیچ کمانډ چې یوز کوي نو څه تغیرات چې دلته په ریپوزیټری کې راغلي دي هغه به ټول تاسو سره دلته راشي نو تاسو ته دلته وایي چې نوی برانچ جوړ شوی دی دې نوم باندې صحیح ده دې بل برانچ ته چې دی دې برانچ ته د مجيب برانچ ته چې دی زه ورته داخل شم نو څنګه به کومه د ګیټ ورژن څخه دلته به راغلم ګیټ چیک اوټ صحیح شو دې ځای کې به د برانچ نوم ولیکم چې ولیکم مجيب برانچ ګوره چې دا زه کله انټر کړم نو دلته تاسو ته ښکاري چې ما سره دا تغییر راغی اوس که زه دلته هر څه تغییر راوړم دا به په مین برانچ کې چې دی دا به نه سیف کېږي دا به چې کوم برانچ کې سیف کېږي د مجيب برانچ کې نو څنګه به کوو دلته فرضاً دې ځای کې زه راغلم دا دوه لاینه کوډ چې دی دا ما ریموف کړ صحیح شو او دې ځای کې زه ورته لیکم چې فرضاً زه ورته لیکم چې سپین ټیګ او دلته ورته لیکم I removed these two lines صحیح شو دا زه سیف کوم او دې نه وروسته زه راځم دا کمیټ کوم دلته ورته لیکم نیو چینجز بای مجيب صحیح شو نو زه به اوس دلته راشم دا به کمیټ کړم دا چې زه کمیټ کړم دا چینجز به ور پاس کړم صحیح ده دا چینجز ما سره پاس شو نو تاسو اوس ګورئ دلته تاسو سره دوه برانچ دي یو مین برانچ دی یو زما مجيب په نوم باندې برانچ که زه دلته راشم په دې باندې کلیک واخلم نو تاسو سره دلته ښکاري چې ټول کوډونه هماغسې مستقیما صحیح ثابت پراته دي صحیح ده خو که چېرته زه دلته برانچ ته راشم صحیح ده کوم برانچ ته راشم مجيب برانچ ته نو اوس ما تغیرات په مجيب برانچ کې راوړي نو تاسو سره به دلته ګوره معلومات راشي نیو چینجز بای مجيب صحیح شو نو که په دې باندې تاسو کلیک واخلئ په دې کې تاسو ته ښکاري تغیرات راغلي دي صحیح ده اوس دا تغییر به موږ څنګه د بای ډیفالت برانچ ته راوړو طریقه دا ده چې موږ دلته مینول راشو لوکیسټ باندې کلیک واخلو دې ځای کې نوی ریکویسټ جوړ کړو او د دې نوي ریکویسټ نه زه ورته وایم چې زما بیس برانچ کوم یو دی یعنې کوم برانچ ته زه دا تغیرات راوړم نو تاسو به بیس هغه پرېږدئ او د کوم برانچ نه تغیرات راوړئ نو دلته به هغه برانچ چې تغییر لري صحیح ده نو هغه به تاسو دلته ورته چوز کړئ نو دلته ما دا چوز کړ نو تاسو دلته ښکاري چې دا تغیرات ما سره راځي دې ځای کې به تاسو چیک کړئ کریټ په ریکویسټ بیا به کریټ په ریکویسټ باندې کلیک واخلئ او دلته به دا تغیرات تاسو سره کمیټ کیږي نو دا چې کمیټ کیږي دغه ځای کې تاسو څخه پوښتنه کوي چې تاسو غواړئ چې دغه تغیرات دغه برانچ کې واچوئ که نه او که چېرته تاسو ویریفای کړئ نو مطلب دا دی چې دا تغییر دلته په دې برانچ کې راغی بیا که چېرته دغه تغییر مناسب نه و یعنې فرضاً یو مشکل پیدا کړی په پروجیکټ کې نو په دې صورت کې باید تاسو کولی شئ چې دا ریورټ هم کړئ نو تاسو ته ښکاري چې دلته موږ سره بټن راغلی ده چې ته غواړې چې دغه تغییر په دې برانچ کې واچوې نو هو زه ورته وایم چې دا تغییر واچوه اوس دا تغییر ما سره راغی صحیح ده نو که زه دلته راشم ګوره په دې ځای کې تاسو وایي چې کمیټ هم اضافه شو او دا تغییر هم راغی صحیح ده تاسو ته ښکاري مخکې شپږ کمیټ اوس چې دی څو کمیټ دي اووه کمیټ که په دې باندې تاسو کلیک واخلئ او دلته راشئ وګورئ نو تاسو ته وایي چې مرچ په ریکویسټ په دې کې څه شوی دی په دې ریکویسټ کې په دې کې دا کار شوی دی چې د مجيب برانچ څخه مین برانچ ته ډیټا تغییر راغلی دی صحیح ده یا د کوډ تغییر راغلی نو تاسو به اوس دلته راشئ او دې ځای باندې به کلیک واخلئ نو په دې ځای کې به تاسو تغییر پیدا شي خو که زه دلته راشم صحیح ده او په دې ځای کې زه ورته ووایم چې ګیټ چیک اوټ کوم برانچ مین برانچ نو تاسو به وګورئ چې ما سره ټول فایلونه په زاړه شکل دي صحیح ده نو اوس دا تغیرات به موږ څنګه راوړو سمپل دلته به ولیکئ ګیټ فل ګیټ فل چې ولیکئ دا تغیرات به اتوماتیکلی تاسو سره دلته امپورټ شي د کوم ځای نه د ګیټ هاب ریپوزیټري نو زه دلته راځم کلیک اخلم ګورئ دا تغیرات موږ سره اتوماتیکلی راغلي نو دا د ګیټ انیشیل ویډیو وه په ګیټ باندې به بیا وروسته نور موږ یو بله ویډیو هم جوړو نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ